جامه مو پر تن وي په دې یویشتم ګرد میز کې بیا هم لکه دې ګرد میز باندې تاسو ته سوالونه هم جوړ کړئ تر څو چې موږ وګورو تاسو څومره زموږ د درسونو او ویډیوګانو څخه مستفید شوئ او زده کړئ. ښه ګرانو زده کوونکو لومړنی سوال د کار واحد په اس آی او سی جی اس سیستم کې څه دي؟ دا لومړنی سوال. دویم سوال ماشینونه څو ډوله لري؟ تاسو په درس کې ویلي وو چې ماشینونه څو ډوله لري. تاسو کولی شئ دلته یوازې هماغه شمېر یې ولیکئ. دریم سوال کتله څه ته وایي؟ کتله څه ته وایي؟ د کتله تایید. او څلورم سوال دی سکالري او وکتوري کمیتونه څه فرق لري؟ مونږ په وکتورونو کې په کمیتونو کې ویلي وو چې دوه ډوله سکالري او وکتوري. نو د هغوی ترمنځ فرق یې څه ده دلته ولیکئ. پنځم سوال فیزیک تعریف کړئ. د فیزیک تعریف څه ده دلته کولی شئ ولیکئ. او شپږم سوال انرژي څه ته وایي؟ انرژي څه ته وایي؟ تاسو کولی شئ د انرژي تعریف یې څه وو دلته په کمنټ سیکشن کې ولیکئ. اووم سوال د فشار واحدونه څه دي؟ فشار واحدونه په فشار کې تاسو ویلي وو چې دوه واحدونه موږ لرو. نو کولی شئ دلته ګرانو زده کوونکو یوازې نومونه ولیکئ. او اتم سوال د فریکوینسي تعریف سمبول او واحد څه دی؟ ګرانو زده کوونکو په دې سوال کې موږ درې جز لرو چې د فریکوینسي تعریف تاسو باید ولیکئ او بل کوم سمبول په واسطه ښودل کیږي او واحد څه ده باید تاسو ولیکئ. نهم سوال حادثې څه او څو ډوله لري؟ دا هم دوه جز لري چې تاسو باید د حادثې تعریف ولیکئ او دا چې څو ډوله لري نومونه باید تاسو ولیکئ. او آخرنی سوال لسم د نور سرعت
مطلق ټاکل شوی واحد لري چې تاسو باید هماغه په کمنټ سیکشن کې موږ ته ولیکئ. مننه کوم له هغه ټولو زده کوونکو څخه چې زموږ درسونه په منظمه توګه تعقیبوي، خپل سوالونه او نیک نظریات موږ سره شریکوي. تل کامیاب او بریالی اوسئ. تر بله جلسې تاسو له یو بخښونکي خدای ته سپارم. ښه وخت. خدای پامان.